ناپوهان به ارومرو وای پر دوی څه شوي دي چې په ناڅاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کوو. ای پیغمبره دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي، د الله چې هر چاته خوښه شي سمه لاره ورښیي. او په همدې ډول مونږ تاسې یو امت وسط ګرځولي یاست تر څو تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي. پخوا چې تاسې کوم لوري ته مخ اړو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکلې وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا اوړي. دا کار خو ډیر سخت و، مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله له لارښوونې نه یې ګټه اخیستې وه. الله بس تاسې دا ایمان هیڅکله ضایع نه کړي. باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر زیات مهربان او رحمت کوونکی دی. د آسمان لوري ته ستا بیا بیا مخ اوښتل مونږ وینو. دا دی مونږ ته د هغې قبلې لوري ته ګرځوو چې ستا خوښیږي. د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه. اوس چې تاسې هر چیرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ، لمونځ وکړئ. کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی دی ښه پوهیږي چې د قبلې بدلیدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی. خو له دې سره سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه ناخبره نه دی. که ته د اهل کتابو ته هره نښانه راوړې نشي کېدای چې دوی ستا د قبلې پیروي وکړي او نه ته دا کولی شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي. او د هغو هیڅ یوه ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیاره نه ده. او که ته له هغه علم نه وروسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمېرل شي. کومو خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپله اولاده پیژني. خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي. دا په غوڅه توګه یوه حقه خبره ده ستا د رب له لوري، نو ته د هغه په باب هیڅکله شکمن کېږه مه. د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي، نو تاسې د ښېګڼو په لوري په ځغستا شئ. هر چیرته چې اوسئ الله به تاسې ټول ومومي. د هغه له قدرت نه هیڅ شی د باندې نه دی. ته چې له هر ځای نه تېرېږې له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه، ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حقه فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بېخبره نه دی. او له هر ځایه چې تېرېږئ خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه. او هر چیرته چې تاسې یې د همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسې په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ور نشي. هو د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړله شي. خو له هغو نه مه ویرېږئ بلکې له ما نه وویرېږئ. او د دې لپاره چې زه پر تاسې خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسې د همغسې خلاصون لاره ومومئ. لکه چې تاسې ته په دې سره برای در په برخه شوی چې ما ستاسې په منځ کې په خپله له تاسې نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسې ته زما آیتونه اوروي، ستاسې ژوند سوتره کوي، تاسې ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسې ته هغه خبرې در زده کوي چې تاسې پرې نه پوهېدئ. له دې امله تاسې ما په یاد ولرئ، زه به تاسې یاد کړم او زما شکر ادا کړئ. د نعمت ناشکري مه کوئ. ای مؤمنانو په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ. الله د صبر لرونکو ملګری دی. او هغو خلکو ته چې د الله په لار کې ووژل شي مړه مه وایئ. داسې خلک خو په حقیقت کې ژوندي دي مګر تاسې دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شئ. او موږ به ارومرو په ویره، خطر، لوږه، د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې په اخته کولو پر تاسې ازمویښت کوو. او زیری ورکړه صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وایي موږ د الله یو او د هغه لوري ته ورګرځېدونکي یو. دا همغه کسان دي چې د دوی د رب لخوا پر دوی مغفرت او نعمت دی او هدایت کړی شوي دي. په یقیني توګه صفا او مروه د الله له نښانو څخه دي.
لدې عمله څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د هغه لپاره وبال نشته کله دې دوه غونډیو ترمنځ طواف وکړي او څوک چې په خوخه مینا څه نیک کار وکړي الله پر خبر دی او د هغه قدر کوونکی دی